أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. محترم ورونو، په دې پته کې به د صحابه کرامو د جملې څخه داسې یو جلیل القدر صحابي درته معرفي کم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د ده په باره کې وایي پر هر مسلمان دا لازمه او حق دی چې د عبدالله ابن حذافه سر مچکي او زه تر ټولو د مخه په دغه کار شروع کوم. دغه عظیم الشان صحابي حضرت عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه نومیږي. ورونو، تاریخ او د ورځو تېرېدو کولای سوای چې دغه قهرمان صحابي عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه هم داسې هیر او د یاده وباسي لکه په میلیونو نور عرب چې تر ده د مخه بې له یادولو د هیرې په صندوق کې اچولي دي او بیا نه چا یاد کړي دي او نه پیژني. مګر د اسلام عظیم دین و دغه عبدالله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه ته دا موقع مساعده کړه چې د ده په عصر کې د دنیا د هغه دوو عظیمو پاچاهانو سره وویني چې یو یې کسرا د فرس او فارسیانو پاچاو او بل یې قیصر چې د روم او اروپا پاچاو. دغه جلیل القدر صحابي د هر یو سره د دغه پاچاهانو یو کیسه لري چې تر اوسه د زمانې یاداشت د ځان سره ساتي او د تاریخ ژبه یې په هر وخت او زمانه کې همیشه بیانوي. اولا د فارس د پاچا کسرا سره د ده کیسه په داسې ډول وه. د هجرت په شپږم کال کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عزم او اراده وکړه چې د خپلو اصحاب کرامو څخه د څو نفرو فلاس خطونه ورکړي او شاوخوا یې د عربو او عجمو و پاچاهانو ته ولېږي او هغه پاچاهان و دین اسلام ته را دعوت کړي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دغه وظیفې او ماموریت د خطر اندازه ورمعلومه وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې دغه قاصدان و ډیرو لرو وطنو ته ځي او هلته پخوانی معرفت، بلدیت او پیژندګلوي هم نه لري او د هغه ملکو ژبه هم نه ده زده. د هغه وطنو د خلقو او پاچاهانو طبیعتونه هم نه دي ورمعلوم او بیا دوی هغه پاچاهان و دې ته رابولي چې د خپلو پلرو او نیکهګانو دین پرېږدي، تر خپل عزت او حکومت تیر سي او د یو داسې قوم و دین ته داخل سي چې تر پرون پورې دغه قوم د هغه پاچاهانو د حکم تابع و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهېدی چې دغه سفر ډیر خطرناک سفر دی. هر هغه څوک چې په دغه سفر ولاړ سي هغه ورک او مړ بلل کیږي. د هغه د بیرته راتګ امید هیڅ نه وي او که بیا یو څوک د دغه سفر څخه بیرته راسي هغه داسې دی لکه د مور څخه چې نوی پیدا سي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب سره راټول کړه او بیا نو ولاړ سو په خطبه ویلو یې شروع وکړه. د الله عز وجل حمد او ثنا یې وویل او بیا یې وفرمایل اما بعد، زه د دې اراده لرم چې ستاسې څخه ځینې نفر د عجمو و پاچاهانو ته ولېږم. نو تاسې په دغه باره کې زما سره اختلاف مکوئ لکه بني اسرائیلو چې پر عیسی ابن مریم اختلاف وکړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب کرام وویل یا رسول الله، هر څه چې ته غواړې موږ یې پر ځای کوو، هر چیرې چې ستا خوښه وي هلته مو ولېږه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو اصحابو د جملې څخه 6 نفره اختیار کړه
چې د علیه الصلاة والسلام خطونه د عربو او عجمو پاچاهانو ته ورسوي، چې دغه شپږو نفرو څخه یو هم عبد الله ابن حذافه السهمي رضی الله تعالی عنه او دی رضی الله تعالی عنه د دې لپاره وټاکل سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله د فارس و پاچا کسرا ته ورسوي. او تاسو په هیږي چې په هغه وختو کې د مځکې د مخ تر ټولو لوی مغرور او متکبر پاچا دغه کسرا و چې حتی د ربوبیت دعوی هم کړې و. خیر، عبد الله رضی الله تعالی عنه دغه لوی اوږد او خطرناک سفر د پاره خپل بوده تیار کړي، د خپل ښځې او اولادو سره د خدای پامانی وکړه او د خپل مقصد پر طرف رهیسو. گای پر لوړو خیجی او گای شیلو ته کښته کیږي. یکی تنها دی بیل الله جل جلاله څخه بل هیڅوک ورسره نسته. په غرو او دشتو کې رهیدي ترڅو چې د فارس و پایتخت ته ورسېدي او د کسرا درباریان یې خبر کړه چې زه قاصد یم او د کسرا د پاره مې خط راوړی دی، اجازه غواړم چې د شهنشاه و دربار ته ورسم. هغه هم دا خبر و کسرا ته ورساو. کسرا امر وکړي چې د مجلس ځای دې جوړ شي. د کسرا د ناستې ځای منظم او ښایسته کړه سو. د فارس مشران او خانان راوغوښتل سوه چې د کسرا په مجلس کې حاضر وي. هغه هم حاضر سوه او بیا عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه ته اجازه ورکړه سوه چې مجلس ته ور داخل سي او خپل خط او رساله دي د کسرا و حضور ته وروړه. عبد الله رضی الله تعالی عنه د کسرا و هغه شاندار منظم دربار ته په داسې حال کې ور داخل سو چې خپل پټوی پر ځان پیچلی وو او هغه زیږه پنده چپنه پر اوږو اچولې وه لکه زموږ د وطن کوسۍ. د عربو په ساده او غریب لباس د کسرا و مجلس ته ورننوتی، مګر سینه یې د اسلام په عزت ډکه وه، سر یې لوړ او قامت یې جګ و، په زړه کې د ایمان نور ځلېدی. نورو خلقو به و کسرا ته سجده کول، سر به یې کښته کاوه، مګر عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه په جګه غاړه او لوړ قامت د کسرا پر طرف رهیدي. کسرا چې ولیدي چې عبد الله د هغه پر طرف روان دی، نو یې په درباریانو کې یو نفر ته اشاره وکړه چې هغه خط ځینې واخلي. هغه نفر ورته مخه سو، غواړي چې د عبد الله څخه خط واخلي. عبد الله رضی الله تعالی عنه ویل: یا زه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړی یم چې دغه خط به ستا په لاس درکوم، او زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر مخالفت نه کوم. کسرا ویل: پرېږدئ چې ما ته راسي. عبد الله رضی الله تعالی عنه هم ورته مخه سو ترڅو چې خط یې د کسرا په لاس ورکړي. بیا نو کسرا یو عرب کاتب راوغوښتی چې د حیره د ښار د عربو څخه و، او دا خو درته معلومه ده چې د حیره ښار په عراق کې د نجف او کوفه تر مابین واقع دی. دغه منطقې یو عرب چې د کسرا د عربي ژبې کاتب او ترجمان و، هغه ته امر وکړي چې خط خلاص که او راته ووایه. خط یې خلاص کړي، په هغه کې لیکل سوي وه: بسم الله الرحمن الرحیم، من محمد رسول الله الى كسرى عظیم فارس، سلام علی من اتبع الهدى. کسرا چې د خط دغه حصه واورېده، پر سر یې د قهر لمبه وڅرخېده، مخ یې سور سو، د غاړې رګونه یې وپړسېده. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل نوم د کسرا تر نامه د مخه کړی و: من محمد رسول الله الى كسرى عظیم فارس. نو کسرا د کاتب او ترجمان د لاس څخه خط حمله کوي. د مخه تر دې چې خط تر پایه وویل سي او دی پوسي چې څه یې لیکلي دي، څه ځینې غواړي، خط یې څیري او ټوک ټوک کوي او په لوړ اواز سره وایي: دی ماته دغسې خط نوشته کوي؟ حال دا چې دی زما مریی دی، خپل نوم زما تر نامه د مخه کوي. او بیا یې امر وکړي چې وباسي، دغه سړی زما د مجلسه وباسي. عبد الله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د مجلسه وایستل سو،
اوس چې عبد الله رضی الله تعالی عنه د کسرا د مجلس راووتی نه پوهیږي چې الله عزوجل به د سره څه وکړي، آیا وبوجل سي او که به آزاد پرېښول سي چې بیرته ولاړ سي. مګر ډېر ژر یې د ځان سره وویل پس له هغه څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رساله مې ورسول او خپل وظیفه مې اجرا کړه، هر څه چې راته پیښ شي پروا نه لري. پر خپل بوده سپور سو د مدینې منورې پر طرف رهي سو. هلته چې د کسرا قهر آرام سو نو یې امر وکړي چې هغه قاصد بیرته راولي. خلق راووتل، عبد الله نسته، پسې وګرځېده، نیکی پیدا. د جزیرة العرب پر لار پسې رهي سوه، خو عبد الله رضی الله تعالی عنه ډېر ځینې د مخه سوی و، څو هغه خلق د عبد الله د پیدا کولو څخه ناامیده سوه او په خالی لاس کسرا ته ورغله. خیر، عبد الله رضی الله تعالی عنه پس له اوږده سفره بیرته مدینې منورې ته راورسېدی. کوم وخت چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملاقات مشرف سو نو یې د کسرا په حال او عمل خبر کړي چې خط یې تر ویل د مخه ټک ټک او څیرې کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور څه ونه ویل، فقط وی فرمایل مزق الله ملکه، الله عز وجل دې د پاچهي ټک ټک. ورونو دا به هم درته معلومه وي، هغه اوله پاچهي چې د صحابه کرامو په واسطه ټک ټک سوه او د اسلام تر تسلط لاندې سوه، هغه د فارس پاچهي وه. خیر، اوس چې کسرا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قاصد نکی پیدا نو یې وخپل هغه والی ته ولیکل کم چې د کسرا د طرفه پر یمن والی و چې په اصل فارسی و او بازان نومېدی. نو کسرا ورته ولیکل 2 قوي نفره و حجاز ته و هغه سړي ته ورولېږه کم چې د نبوت دعوه یې کړې ده او ما ته دې راولي. تاسې وګورئ، د کسرا داسې پاچهي او دونه قوت و چې ودې ته ضرورت نه درلودی چې لشکر دې ورولېږي، فقط په 2 نفره د حجاز څخه خلق حاضرولای سي. بازان هم ډېر ژر 2 قوي نفره هغه چې د په حضور ډېر خوښ و و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولېږل او یو خط یې ورسره ورکړي چې په هغه لیک کې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته لیکلي ول د کسرا د ملاقات دپاره بېله ځنډه د دغو 2 نفرو سره رارهیسه او بازان و دغو 2 نفرو ته دا هم وویل چې تاسې هلته د دغه سړي یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ژوند او حالاتو په باره کې معلومات حاصل کړي او دغه معلومات هم در سره راوړي. دغه 2 نفره د یمن څخه رارهي سوه، پرله پسې تګ کوي څو وطایب ته ورسېدل. هلته د قریشو د تجارو سره ولیدل، د هغو څخه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه چې چیرې دی. قریش ویل هغه په یثرب یعنی مدینه منوره کې دی. بیا نو د قریشو تجار په ډېره خوشحالي سره مکې مکرمې ته ولاړه او هلته پر نورو قریشو زیری کاوه. مبارکي ورته ویل سترګې مو روښانه، کسرا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې ودرېدی او د هغه د شرمو خلاصوي. دا خو د قریشو د خوشحالي زیری وه، مګر هغه 2 نفره د مدینې منورې پر طرف رهي سوه تر څو چې هلته ورسېدل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ولیدل. د بازان خط یې و سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړي او دا یې هم ورته ویل چې د پاچاهانو پاچا شهنشاه کسرا زموږ و پاچا بازان ته امر کړی دی چې تا و کسرا ته ورولي او موږ هم د دغه دپاره راغلی یو چې ته زموږ سره ولاړ سې. نو که ته زموږ دغه غوښتنه ومنې بې جنجاله زموږ سره ولاړ سې، موږ به ستا په باره کې کسرا ته داسې خبرې وکړو چې ستا دپاره خیر وي او د هغه د تکالیفو څخه دې خلاص کړي. او که ته زموږ غوښتنه ونه منې یعنی را سره ولاړ نه سې، نو تا ته د کسرا قوت او طاقت در معلوم دی او پوهېږه چې ستا او ستا د قوم پر وژلو او هلاکولو څونه قدرت لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ومثل تبسم یې وکړي او دوی ته یې وویل تاسې نن خپلو ځایو ته ولاړ سئ او سبا راسئ. کوم وخت چې دغه 2 نفره سبا
ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغله نو یو حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم توول آیا ځان دې آماده کړی دی چې زموږ سره د کسرا ملاقات ته ولاړ شي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پس لنن ورځ کسرا نسی لیدلی، الله عز وجل هغه ووژي، د زوی شیرویه یې په پلانې شپه پر ده مسلط کوي او ده یې مړ کوي. دوه نفره قاصدان په ډېر تعجب سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ګوري او بیا یې ورته وویل ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ او ویل ستا دغه جواب دی او موږ بازان ته دغه ووایو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، او ورته ووایاست چې زما دین به و هغه ځای ته ورسیږي کم چې تر هغه ځایه د کسرا پاچهي رسېدلې ده، او که تا اسلام قبول کړي هغه چې ستا تر لاس لاندې دي هغه به تا ته در پرېږدم، او ستا پر قوم به دې پاچا پرېږدم. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جواب و. دوه نفره قاصدان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مبارک حضور څخه رهي سوه تر څو چې و بازان ته ورغله او هغه ته دغه حالات بیان کړه. تر دغه وخته د کسرا د وژل کېدو خبر و یمن ته نو رارسېدلی. نو بازان وویل که دغه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبره حق او یقیني وي نو د شک وتلی دی علیه السلام نبی دی، او که داسې نه وه نو بیا به د ده په باره کې فکر وکړو. ډېرې ورځې نه سوې تېرې چې و بازان ته د کسرا د زوی شیرویه د طرفه خط او قاصد راغلی چې په هغه کې و بازان ته لیکلي وه ما کسرا ووژي، خو ما دی نه دی وژلی مګر د دې دپاره چې زموږ د قوم بدله او انتقام ځینې واخلم. د قوم اشراف وژل او د هغو ښځې بندیانولې، د هغو مالونه یې په زور او ظلم سره اخیسته. نو اوس چې دغه زما خط تر ورسېږي د هغو خلقو څخه چې هلته ستا سره دي زما دپاره بیعت واخله. بازان چې د شیرویه لیک ووایه هغه یې یوه بغل ته وغورځاوه او په اسلام کې خپل دخول اعلان کړي، او هغه فارسیان چې په یمن کې موجود وه هغه هم ټوله د بازان په اسلام راوړلو مسلمانان سوه. دا د عبدالله ابن حذافه د فارس د پاچا کسرا سره د ملاقات قصه وه چې د هغه په نتیجه کې یمن و اسلام ته داخل سو. اوس نو د عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د ملاقات قصه د روم د پاچا قیصر سره څنګه وه؟ هغه دا چې د ملاقات د قیصر سره د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې وو، او د دغه ملاقات قصه د هغه عظیمو ایمانی قصو څخه ده. د هجرت په 19 کال کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د روم د جنگ دپاره یو لشکر ولېږي چې په هغه لشکر کې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه هم موجود وو. د روم پاچا قیصر ته د مسلمانانو د لشکر خبر ورسېدی او دا هم ورته وویل سوه چې دغه خلق یعنی مسلمانان ډېر صادقه ایمان او ټینګه عقیده لري، خپل ځانونه د الله او د هغه د رسول په لار کې په صدق او اخلاص سره قرباني کوي. نو قیصر وخپلو لشکرو ته امر وکړي ویل که مو د مسلمانانو څخه بندیان ونیول یو بندي یې ژوندی ماته راولي. د الله عز وجل دا اراده وه چې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه د رومیانو په لاس د نورو مسلمانانو سره بندي ونیول سي. نو یې عبدالله وخپل پاچا قیصر ته وروستی ویل دا سړی د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د هغه ملګرو څخه دی چې د پخوا څخه د هغه و دین ته داخل سوی دی، او اوس موږ د بندیانو په جمله کې ونیوی او تا ته مو راوستی. د روم پاچا و عبدالله رضی الله تعالی عنه ته ډېر وخت په ځیر وکتل او بیا یې ورته وویل زه ستا څخه یوه غوښتنه کوم. عبدالله رضی الله تعالی عنه وویل غوښتنه دې څه شي ده؟ قیصر ویل زه غواړم چې ته نصراني سې، که دې دا زما طلب ومنئ ایله کوم دې او عزت دې کوم. عبدالله د خپل ځان سره په ټینګه لهجه وویل هیهات، یعنی دا ډېره لرې خبره ده. او ویل زر واره مې مرګ خوښ دی، نه دا چې دغه ستا غوښتنه ومنم، زر واره مرم
خو دغه ستا طلب نظم پر ځای کولای. قیصر ویل زه تا با همته او هوښیار سړی وینم، که دې زما غوښتنه ومنل زما په حکم کې دې را سره شریکوم او په پاچهي کې حصه درکوم. عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه چې په زولنو او زنجیرانو کې تړلی وو وی خندل او ویل والله کستا ټوله پاچهي او دارایی راکې او د ټولو عربو ملک او پاچهي هم ورسره راکې او ووایې چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دین څخه د سترګو د رب پر اندازه واوړه نه به واوړم. قیصر ویل نو دې وژنم. عبدالله ویل ستا خوښه ده. بیا نو قیصر امر وکړي چې عبدالله پر صلیب وځړوي. عبدالله یې د قیصر په حضور پر صلیب وځړاوه. قیصر ورته ولاړ دی او غشي وشتونکي ته وویل په غشو یې ولي، خو په رومي ژبه یې دا هم ورته ویل چې دی مه ولي، صرف د لاسو پر شاوخوا یې ولي. غشي وشتونکي یې په غشو ولي او قیصر و عبدالله رضی الله تعالی عنه ته وایي نصرانی سه. عبدالله انکار کوي. بیا قیصر و غشي وشتونکو ته په رومي ژبه وویل د پښو پر شاوخوا یې ولي او قیصر دغه ورته وایي اسلام پرېږده نصرانی سه کنې وژنو دي. عبدالله رضی الله تعالی عنه شدید انکار کوي. غشي پر لاسو مشلي د پښو پر شاوخوا یې مشلي، مګر د دین څخه اوښتل غیر ممکن دي. د قیصر خواهش هیڅ نه قبلوي. قیصر امر وکړي چې بس دی مې ولي او د صلیب څخه یې راکښته کړي. عبدالله یې د صلیب څخه خلاص او راکښته کړي. قیصر امر وکړي چې یو لوی دیګ راوړي. دیګ راوړه سو، د تیلو یې ډک کړي او تر دیګ لاندې اور بل کړي تر څو تیل ښه وایشېدل او سره سوه. بیا یې د مسلمانانو د بندیانو څخه 2 نور بندیان راوستل. قیصر امر وکړي چې دغه یو بندي و دغه سره سوو تیلو ته ور واچوي. هغه مسلمان بندي د عبدالله رضی الله تعالی عنه په حضور دیګ ته ور وغورځاوه. غوښې یې په یوه وار توی سوې او هډوکې یې لس لغړ سوه او بیا یې هغه 2 بندي ور واچاوه. د هغه هم دغه حال و. عبدالله ورته ګوري. بیا نو قیصر و عبدالله ته وکتل ویل نصرانی سه کنې دغه دیګ دی ځای دی. خدا وار د عبدالله رضی الله تعالی عنه انکار تر پخوا ډیر شدید وو. اوس چې قیصر د نصرانیت څخه نا امید سو نو یې امر وکړي چې دوی هم هغه دیګ ته ور واچوي. هغه د ملګری چې مور واچول. اوس چې عبدالله رضی الله تعالی عنه د دیګ پر طرف ورهي کړی دی د عبدالله تر سترګو اوښکې راتوی سوې. د روم عسکرو و خپل پاچا قیصر ته وویل چې عبدالله ژاړي. د قیصر دا خیال سو چې عبدالله وبېرېدی ویل بیرته راولي. عبدالله رضی الله تعالی عنه یې قیصر ته راوستی. اوس چې د قیصر په حضور کې ودراوه قیصر وایي نصرانی سه. عبدالله انکار کوي. قیصر ویل وای حق نو ولې دې ژړل؟ عبدالله رضی الله تعالی عنه ویل زما ژړا د بیرې په خاطر نه وه بلکې ما د خپل ځان سره ویل چې اوس په دغه دیګ کې اچول کېږي او په یوه وار وژل کېږي. مګر زما ارزو دا وه چې زما د بدن د وریښتانو پر اندازه ارواحونه او بدنونه ولرم او هغه ټوله یو فی سبیل الله په دغه دیګ کې ولویږي وسوځل سي او ووژل سي. شاعر وایي یک دل چه متاعی است که سازم به فدایت اما چه توان کرد که موجود همین است. یو زړه چې دی چې زه تر تا قربان کم مګر څه کولای سم دغه را سره موجود دی نور نه لرم. نو د عبدالله رضی الله تعالی عنه ارزو هم داوه چې د بدن د وریښتانو پر اندازه ارواحونه درلودلای او یو یې د الله عزوجل په لار کې قرباني کولای. اوس نو طاغي او باغي قیصر څه ورته ویل دا کولای سي چې ما پر سر مچ کې او الاده کم. عبدالله رضی الله تعالی عنه ویل د مسلمانانو ټول بندیان هم را سره اله کوي. قیصر ویل هو د مسلمانانو ټول بندیان هم در سره اله کوم. عبدالله وایي ما د خپل ځان سره ویل د الله عزوجل د دشمنانو څخه یو دشمن دی.
د ځان او د مسلمانانو د ټولو بندیانو د خلاصېدو په خاطر یې پر سر مچوم. په دې کې ماته کم ضرر او تاوان نسته او نه کومه ګناه سته. نو عبدالله ورنږدې سو او د قیصر سر یې مچ کړي. بیا نو د روم پاچا قیصر امر وکړي چې د مسلمانانو ټول بندیان ورته راټول کړي. بندیان یې سره یو ځای کړه او عبدالله رضی الله تعالی عنه ته راوستل. عبدالله رضی الله تعالی عنه د بندیانو سره د مسلمانانو لشکر ته راغلی. او بیا چې عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره ولیدل او خلقو د خبر او قصه ورته بیان کړه، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ډیر زیات خوشاله سو. او بیا چې بندیانو ته وکتل چې دغه نفر د په واسطه را الاسوه، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل پر هر مسلمان دا حق دی چې د عبدالله ابن حذافه سر مچ کړي او په دغه کار اول زه شروع کوم. بیا نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورولار سو او عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه پر سر مچ کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.